زمونږ د ډیپلوماسي کورس ته ښه راغلاست. نن زمونږ درس دی په پاور یا قدرت یا زور باندې غږیږو. مونږ هغه تیوریانې چې په نړۍ اړیکو کې هغه ډیر په فوکس په پاور باندې قدرت باندې دا هغه تر بحث لاندې نیسو، یعنی په هغه تیوریانو کې چې هغه مین هدف دغه زور او قدرت د هغه تیوریانو تر بحث لاندې نیسو. نو باید دا یادونه وکړو چې ځینې داسې تیوریانې دي چې دلته موږ ذکر کړي نه دي، خو هغې هم په شکل د اشکالو سره په پاور یا قدرت یا زور باندې هغوی بحث کوي. ولې دلته موږ هغه تیوریانې راخیستې چې هغې اساسي هغه پروپوزیشن یا وړاندیز چې دا هغه پاور دی. مخکې له دې چې موږ دا تیوریان تر بحث لاندې ونیسو، کوشش کوو چې د ځینې علماو نظریات د پاور په اړه باندې تر بحث لاندې ونیسو. لومړی کینټ واټس چې هغه د نیو ریالیزم مؤسس ده، هغه پاور داسې تعریفوي، هغه وایي چې پاور از د کرنسي اف انټرنیشنل ریلیشنز. دا وایي چې دا قدرت چې ده په نړیوال سیسټم کې یا په نړیوالو اړیکو کې چې ده هغه د کرنسي یا د پیسو شکل لري، مانند ده. په دې معنی چې که چیرې موږ ګورو په روزمره ژوند کې پیسې ډېر مهمه دي. یو نفر حق کولی شي چې هر ډول خپل ضرورت چې دي په پیسو باندې مرفوع کړي. نو په همدې اساس باندې که چیرې په نړیوال سیسټم کې یو هېواد قدرت ولري، یو سټیټ یا دولت قدرت ولري، نو هغه په اسانۍ کولی شي چې خپل مشکلات په نړیوال سیسټم کې حل و فصل کړي. بل هانس مورګنتاو ده. هانس مورګنتاو وایي چې دا قدرت چې ده دا یو عنصر ده او په نړیوال سیسټم کې په نړیوال اړیکو کې ډېر مهم ده او دا له اخلاقو سره څه کوم تړاو نه لري. یعنې هدف یې دا ده چې قدرت باید هر هېواد ترلاسه کړي او دې ته باید ونه ګوري چې اخلاق د اجازه راکوي او که نه یې راکوي. په یو چا حمله کول نه کول د دې شان چې نه ګوري چې اخلاق صحیح دي صحیح نه دي، هیومن رایټس د بشر حقوق د خو نه ګرځي. نو دی وایي چې په نړیوال سیسټم کې چې دا قدرت یو وسیله ده او دا ډېر زیاته مهمه ده او له اخلاق سره دومره تړاو نه لري. بل مونږه میرشمایر وایي چې قدرت یا پاور دا چې دا از ا هارت اف انټرنیشنل ریلیشنز. په نړیوال سیسټم کې چې دا په نړیوال اړیکو کې چې دا قدرت د زړه حیثیت لري، لکه څنګه چې بدن کې د زړه ډېر مهم رول لري او ټول بدن ته وینه پمپ کوي، او که چیرې یو سیکنډ یا زړه ودرېږي نو بدن فلج کېږي او بدن له منځه ځي. نو همدارنګه دوی وایي چې په نړیوال سیسټم کې چې دا جان میرشمایر وایي قدرت د زړه حیثیت لري. نو که چیرې په نړیوال اړیکو کې او په نړیوال سیسټم کې یو هېواد قدرت نه لري، دا په دې معنا چې هغه زړه له لاسه ورکړی ده او هغسې حرکت به ونه کړي لکه څرنګه چې نور هېوادونه چې قدرت لري هغه رقم حرکت وکړي. او بالاخره بل عالم عاهد لیبل وایي چې پاور از د مین اینڈ د اینډ اف پالیټکس. دوی وایي چې که چیرې څوک سیاست مخ ته وړي، د سیاست هدف هم دا چې باید قدرت ترلاسه کړي. نو د قدرت دا یو هدف دی چې باید په سیاست کې ترسره شي. اوس موږ راځو په هغه تیوریانو باندې بحث کوو چې هغوی ډېر فوکس په پاور باندې کوي. اوله تیوري هغه پاور پالیټکس تیوري ده. پاور پالیټکس تیوري خپل بیکګراوند لري. دلته موږ صرف د دې یو پروپوزیشن یو وړاندیز چې د قدرت په اړه کړی ده هغه تر بحث لاندې نیسو. نو د پاور پالیټکس تیوري وایي چې په نړیوال سیسټم کې چې دغه هېوادونه کوم رقابت کې سره روان دي، دا په دې خاطر روان دي چې قدرت ترلاسه کړي او هر هغه هېواد چې قدرت ترلاسه کړي هغه خپلې ګټې خوندي وساتلې او ځان یې خوندي وساته. یعنې په دې معنا کوم هېوادونه چې هغه قدرت لري، دا په نړیوال سیسټم کې چې هر مرج ده، نړیوال سیسټم کې چې کوم ګډوډي ده د هېوادونو ترمنځ، هر هېواد کوشش کوي چې له بل هېواد نه خپل قدرت زیات کړي. نو د دې قدرت په اساس باندې چې کله قدرت زیات کړي، قدرت یې لاسته راوړ، څه کولی شي؟ د دې قدرت په اساس باندې دوی وایي دوه کاره کولی شي. یو په خپلې ګټې تعقیبولی شي، هر څه کې ترلاسه کولی شي، او بل دا چې ځان دا خوندي ساتلی شي. که تاسو اوس وګورئ چې دغه اسرائیل په عربو کې راګیر هېواد ده، خو دوی زور او قدرت زیات لري. البته د ټکنالوژي او بل اروپایانو او امریکا او غرب ټول تر شا ولاړ دی. نو دوی چې دي دغه خپلې ګټې په اسانۍ سره په د عربو هېوادونو کې ترلاسه راوړي، او بل دا ده چې دوی ځان سروایول کړی ده. سروایول په دې معنا چې ځان خوندي ساتلی په دې زور باندې. که چیرې زور ونه لري
نو ډیر په کم وخت کې به اسرائیل لمنځه لاړ شي. یعنی که چیرې دا د اسرائیل تر شا د غرب زور نه اوسېږي مادي، نو شاید ډیر زر د اسرائیل تر منځه لاړ شي. او بله تیوري چې دا هغه چې دا بیلنس اف پاور ده. د بیلنس اف پاور دا د نوم نه معلومیږي، لکه د پاور پالیټکس په نامه باندې دا له نوم نه هم معلومیږي. دوی هم په قدرت باندې بحث کوي، دوی د قدرت توازن باندې بحث کوي. دوی وایي چې کوشش وکړي چې په نړیوال سیستم کې هر هیواد باید کوشش وکړي چې د بل هیواد سره، رقیب هیواد سره د خپل قدرت چې ده دا برابر اوسېږي. که چیرې برابر ونه اوسېږي نو هغه دغه لاین نه کته غورځي او نور هیوادونه پرې حمله کوي. نو دوی بیا دغه د بیلنس اف پاور دوه قسمه تشریح کوي، یو انټرنل ده، داخلي بیلنس اف پاور ده، او بل ایکسټرنل یا خارجي بیلنس اف پاور ده. داخلي بیلنس اف پاور په دې معنی چې هیواد باید کوشش وکړي چې په داخل کې د نور هیوادونو پر خلاف باندې خپل قوت زیات کړي. په دې معنی چې دوی وایي چې یو بل رقیب هیواد هغه اتوم لري، تم باید اتوم بم جوړ کړي. هغه زر ټانګونه لري، تم باید زر ټانګه جوړ کړي. هغه 100 دانې تیاری لري، تم باید 100 دانې حد اقل تیاری خو باید ولري. هغه 2 لکه فوج لري، تم باید 2 لکه فوج ولري. دا داخلي کنسټرکشن اف بیلنس اف پاور ده دوی وایي. او بل خارجي په دې معنی دوی وایي چې کوشش وکړه په نړیوال سیستم کې د بل هیواد پر خلاف باندې اتحادونو سره جوړ جاړی وکړه، اتحادونو ته ورشه، اتحادونو کې غړیتوب واخله. په دې معنی دوی وایي که چیرې فرض مثال یوکرین زی هغه په ناټو کې غړیتوب اخلي، نو مالدووا هیواد هغه باید راسي په شانګهای کانفرنس یا د شانګهای سازمان کې باید غړیتوب اخلي. یا همدارنګه مثلا کچېره دوه هیوادونه رقابت کوي سره، نو یو هیواد زی له مثلا پاکستان ده، پاکستان غواړي چې د هند پر خلاف باندې چین سره دوستي وکړي، نو هند بیا کوشش کوي چې خپل دوستي روس سره د پاکستان د بیلنس سره برابر کړي. یعنی پاکستان لاړ چین سره دوستي وکړه او هند لاړ روسیې سره دوستي وکړه. نو فلهذا دوی وایي چې داخلي او خارجي دواړه بیلنسونه کې باید هیوادونه یو بل سره رقیب اوسېږي، یو بل سره برابر اوسېږي. او که داسې ونه اوسېږي نو هیواد له لاین نه وځي او له منځه ځي. بله تیوري هغه ته پاور ټرانزیشن تیوري وایي. پاور ټرانزیشن تیوري دوی په دې باندې ډېر بحث کوي. دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې چې دا هغه وخت ستونزې رامنځته کېږي چې کله په پاور باندې شخړه رامنځته شي. په دې معنی دوی وایي کله چې یو ډامیننټ هیواد اوسېږي، یعنی مثلا زه مثال درکړم، امریکا د 40 کاله کېږي په نړیوال سیاست کې هغه حاکم زبرځواک هیواد دی، قدرت زیات ده. خو اوس مهال چې دا دلته رایزینګ پاور دی، هغه دغه پاور یا قدرت چې د چیلنج کوي، ډامیننس یې چیلنج کوي. اوس روسیا او چین بریکس سازمان دوی کوشش کوي چې په شکل د اشکالو دغه امریکا هیواد دغه د نړیوال سیاست له حاکمیت څخه راوغورځوي. نو په دغه حالت کې چې دا شخړې رامنځته کېږي د کوم هیوادونو د هغه هیواد چې هغه حاکم ده او هغه هیوادونه چې هغه له ده څخه قدرت نیسي، نو دې وخت چې دا دلته د پاور یا د قدرت چې دا انتقالیږي هغه هیواد ته چې هغه نوی راغوړېږي او څوک چیلنج کوي، هغه هیواد چیلنج کوي چې هغه حاکم د امریکا ده. تاسو د انګلیسي متن ته وګورئ، ورته وایي چې power transition theory focus on the dynamics of power shift between major states and how these transition can lead to conflict. یعنی مطلب دا ده چې دغه حالت کې چې کله مثلا نوي هیوادونه راوټو کېږي، نوي هیوادونه چې هغه حاکم هیواد چې کوم په نړیوال سیستم باندې حاکم ده هغه چیلنج کوي، چې کله چیلنج کوي نو دې ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. یو دم هغه حاکم قدرت چې دا هغه له لاین نه غورځي، حاکمیت نه غورځي، دغه نور کوم هیوادونه چې دوی چیلنج کړی ده مثلا چین او روسیا، هغه ځي د نړیوال سیستم قدرت نیسي، په لاس کې نیسي. نو it suggests that conflict are more likely when a rising power threaten the position of a dominant power. نو دغلته چې دا په هغه وخت صورت کې د جنګ رامنځته کېږي چې کله دغه ډومیننت پاور، دغه د رایزینګ پاور چې دا ټاټوکېدلی پاور چې دا چین او روسیا، هغه د هغه ډومیننت پاور څوک چې حاکم ده د هغه دغه پوزیشن تھریټن کی. تھریټن په دې معنی چې هغه ته چیلنج پیدا کی، هغه وډار کی.
نو په دې وخت کې بیا کنفلیکټ رامنځته کېږي او کنفلیکټ د دې سبب کېږي چې هغه حاکم هیواد راغورځېږي، دا نور چې دي نړیوال سیستم کې قدرت ترلاسه کوي. نو دا پاور ټرانزیکشن تیوري په دې معنی چې څرنګه دغه قدرت نړیوال سیستم بل هیواد ته انتقالېږي. بله تیوري چې دا هغه هیجمونیک سټیبلیټي تیوري ده. دې تیوري فوکس په دې باندې کوي چې باید په نړیوال سیستم کې چې حرج و مرج رامنځته نه سي، کوم مشکل پیدا نه سي، نو په نړیوال سیستم کې باید یو هیواد باید حاکم اوسیږي او هغه باید زیات قدرت څخه برخورداره اوسیږي، تر څو هغه نور هغه هیوادونه چې مثلا هغه بې انصافي کوي، هغه مشکلات جوړوي، همدغه حاکم قدرت چې د حاکم دوی باید د خپل زور او د قدرت له لاسه دا نور هیوادونه چې بې انصافي کوي هغه باید کنټرول کړي. لکه اوس مهال امریکا چې ده کنه، امریکا په هره مسله کې مداخله کوي ځکه زور لري او حاکم ده، خو متاسفانه دلته چې دا کریټیکل تیوریانې چې دي هغه د امریکا دغه هجمونی دغه تر تقید لاندې راولي، ځکه هغوی وایي چې اصلا خو دوی د بشر حقوقو او هیومن رایټس او دیموکراسي او د دیموکراسي خبرې کوي، خو دا هر څه هسې یو فلسفه ده، هسې یو شعار ده، د کاغذ پر مخ لیکل سوی ده، په عمل کې هیڅ هم نشته. نو کریټیکل تیوري چې دا د هیجمونیک سټیبلیټي تیوري هم ردوي. خو په هر صورت هیجمونیک سټیبلیټي تیوري دا خبره کوي چې په نړیوال سیستم کې باید یو قدرت واوسیږي، هغه باید یو هیواد باید حاکم واوسیږي، هغه باید ډیر زور ولري چې د زور په اساس باندې وکولی شي نور هیوادونه کنټرول کړي. بله تیوري چې دا ریالیزم ده. تاسو که پوهېږئ ریالیزم اصلي هدف دا ده چې قدرت باید ترلاسه کړي. دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې بې نظمي ده او سنټرل اتھارټي نشته ده، حاکم قدرت نشته ده، نو فلهذا باید هر هیواد قدرت ترلاسه کړي تر څو خپلې ګټې تعقیب کړي او امنیت ځان ته تامین کړي او په همدې اساس باندې خپل ځان خوندي وساتي. بله تیوري چې دا افنسیو ریالیزم ده. افنسیو ریالیزم کې دلته بیرشمایر وایي چې هیوادونه کوشش کوي، هیوادونه په اګریسیو موډ کې دي. اګریسیو موډ په دې معنی چې هر هیواد کوشش کوي چې بل هیواد باندې حمله وکړي، یعنی دا هیوادونه کوشش کوي چې په سیمه ییزه یا په نړیواله کچه باندې حاکم اوسیږي. نو چې کله حاکم کیږي نو دوی قدرت ته ضرورت لري، قدرت باید ترلاسه کړي، تر څومره چې کولی شي هغومره قدرت باید زیات کړي. باید کله چې دا قدرت زیات کړي نو لومړی خو باید نور هیوادونه خپل ځان ته تابع کړي په سیمه ییزه توګه، او بالاخره آهسته بیا په نړیواله کچه باندې هغه هم د قدرت له مخې څه ده هغه حاکم کیږي. نو افنسیو ریالیزم یا مطلب د حملې ریالیزم چې موږ ورته وایو تهاجم ریالیزم، نو دا وایي چې بیرشمایر وایي چې هیوادونه په هر وخت کې چې دا د اګریسیو موډ کې دي، په بل هیواد باندې د تهاجم او د حملې په موډ کې دي، نو تر څو چې دومره قوت زیاتوي نو کولی شي په اساني سره لومړی په سیمه ییزه توګه او بیا په نړیواله توګه باندې په نورو هیوادونو باندې حاکم اوسیږي. ډیفنسیو ریالیزم دا هم جان بیرشمایر د دې ډیفنسیو ریالیزم وړاندې کوونکی ده. نو دوی وایي چې هیوادونه هر وخت کوشش کوي چې ځان وساتي، د دفاع په حالت کې، ډیفنس مطلب د دفاع حالت، هیوادونه کوشش کوي چې د دفاع حالت کې اوسیږي یا دی، ځکه چې دوی وایي چې نړیوال سیستم کې بې نظمي ده، نو کوشش باید وشي که په نورو هیوادونو حمله نشو کولی نو حد اقل خپل دفاع خو باید وکړو. نو دفاع لپاره چې دا قدرت ډېر مهمه ده. او آخري تیوري چې دا هغه نیو ریالیزم تیوري ده یا دې ته سټرکچر ریالیزم تیوري هم وایي. دا تیوري چې دا کینټ وارډز وړاندې کړې ده او دوی دا وایي چې په نړیوال سیستم کې دغه د پاور ډسټریبیوشن مسله ده. دوی وایي چې دغه نړیوال سیستم کې چې کوم دغه د قدرت ویش ده، دغه د هیوادونو دغه برخورد کړو شیپ کوي، تر بحث لاندې نیسي یا هغه تنظیموي. په دې معنی دوی وایي چې په نړیوال سیستم کې اوس نړیوال سیستم ته موږ ګورو، مثلا که چیرې یو قطبیتوب نړیوال سیستم وي، امریکا حاکم ده، یو قطبیتوب ده، نو هر هیواد دغه یو قطبیتوب په اساس باندې خپل کړه وړه عیاروي. مثلا یو لس شل هیواده دې پوهېږي چې په نړیوال سیستم کې حاکم قدرت څوک د امریکا ده، نو هغې ځي د امریکا متحده ایالاتو لمن نیسي. همدارنګه که چیرې دوه قطبیتوب وي، لکه موږ سوړ جنګ کې ولیدو، یو خواته شوروي اتحاد و بل خوا امریکا متحده ایالات و د هغه ملګري، نو هیوادونه چې دا حالت ته وکتل چې نړیوال سیستم کې چې دا
قدرت په دوه برخو ویشل شوی ده. نو کوم هیواد چې فرض مثال هغه خپل ګټې له امریکا سره لیدلې، امریکا له منډې ونیوله. کوم هیوادونو چې شوروي سره خپل ګټې لرلې هغه له شوروي اتحاد سره خپل ګټې په اساس باندې یوځای شول. نو هدف دا شو د نیو ریالیزم تیوري په اساس باندې چې په نړیوال سیستم کې قدرت ته کتل کیږي. که قدرت یو قطبیتوب وي، هیوادونه کوشش کوي چې د خپل بهرنۍ پالیسي دغه د یو قطبیتوب په اساس باندې عیار کړي. همدارنګه که څو قطبیتوب وي او همدارنګه دوه قطبیتوب وي، که هر څو قطبیتوب وي چې د پاور ډسټریبیوشن په اساس باندې په نړیوال سیستم کې هیوادونه کوشش کوي چې د خپل بهرنۍ پالیسي شیپ عیار کړي. او مننه.